أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، ورونو موږ هغه شیان بیانول چې مسلمانانو ته د دغه تکالیفو او آزارو، مشکلاتو او عذابو د تحمل او زغم، صبر او ثبات قدرت ورکاوه. او په هغه جمله کې مو 15 شی بیان کړه چې اول یې ایمان پر الله جل جلاله، دوهم یې د قائد او رهبر اخلاق و، دریم یې د مسؤلیت احساس و، څلورم یې ایمان پر آخرت و، پنځم یې د قرآن مجید د آیاتو نزول و، شپږم د کامیابی زیری. دغه ټول تکالیف سره سره مسلمانان د اول ورځې څخه بلکې د مخه تر دې چې اسلام ته داخل سي په دې پوهېده چې اسلام ته داخلېدل دا معنا نه لري چې باید مشاکل او تکالیف یوسو، بلکې د اول ورځې څخه د اسلامي دعوت هدف دا و چې جاهلیت او د هغه جاهلیت ظالم نظام د بین یوسي، او پوهېده چې د اسلام اساسي هدف دا دی چې پر مځکه خپل نفوذ جاری کړي او په عالم کې سیاسي نفوذ لاسته راوړي، چې انساني امت او بشري جمعیت د الله عزوجل د رضا پر طرف رهي کړي او بندگان د بندگانو د بندګۍ څخه د الله عزوجل و بندګۍ ته وروباسي. او د قرآن مجید دغه د کامیابی زیری ځینې وختونه په صراحت او ځینې وختونه په کنایه سره مسلمانانو ته نازلېده. دغه د سختیو په ژوند او آزارو په وختو کې چې ځکه پر مسلمانانو تنګه سوې وه او قریبه وه چې د دوی د ژوند ورځې پای او آخر ته ورسوي، هغه آیاتونه نازلېده چې د پخوانیو انبیاو او د دوی د قومو حالات پکښې بیانېده. داسې واقعات پکښې ذکر کېده چې د مکې مکرمې د مسلمانانو او د کفارو د حال سره مطلق مطابق او یو شی و. او بیا به په دغه آیاتو کې د کفارو او ظالمانو د هلاک حالات بیانېده، او دا چې مځکه به بیرته د الله عزوجل و صالحه بندگانو ته په میراث ورپاته سوه. نو په دغه قصو کې و دې ته واضحه اشارې وې چې د مکې مکرمې کفار په راتلونکي وخت کې ناکامه کیږي، مسلمانان او اسلامي دعوت کامیابه کیږي. بیا هم په دغه وختو کې داسې صریح آیاتونه نازل شوه چې مسلمانانو ته د بري او غلبې زیری ورکول، لکه څرنګه چې الله عزوجل د سورة الصافات د 101 نمبر آیات څخه تر 107 نمبر آیات پورې فرمایي: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، یعنی په خواله زموږ د بندگانو رسولانو د پاره زموږ حکم صادر شوی دی. انهم لهم المنصورون، چې بشک د دوی سره کومک او مدد شوی دی. وان جندنا لهم الغالبون، او بشک زموږ لشکري کامیابه او پر کفارو بریالي دي. فتول عنهم حتى حين، تر یو وخت پورې ته د دوی څخه مخ وګرځوه، یعنی څو ورځې لا دوی ته څه مه وایه. وابصرهم فسوف يبصرون، څه موده ته دوی ته وګوره، ژر ده چې دوی به خپل عاقبت وویني. افبعذابنا یستعجلون، ایا دوی زموږ د عذاب د راتلو تلوار کوي؟ فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، پس کله چې د دوی پر غول او میدان عذاب نازل سي، بد به وي سهار یا ورځ د دغه بیرول سو خلق.
او بیا رب عز وجل د سورة القمر په 45 نمبر آیات کې فرمایي سيهزم الجمع ويولون الدبر، یعنی ژر ده چې دغه کفارو جمع او ډله به ماته سي او دوی به په جنگ کې خپل شاوي مسلمانانو ته ور وګرځوي، یعنی زغلي به او تښتي به. همدارنګه رب عز وجل د هغه مهاجرو په باره کې چې حبشې ته هجرت کړی وو فرمایي والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فی الدنيا حسنه ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. یعنی هغه کسان چې د الله جل جلاله په لار کې ورسته تر هغه چې ظلم پر وسو هجرت کړی دی، نو خامخا به موږ په دنیا کې و دوی ته ښه ځای ورکو او خامخا به اجر او ثواب د آخرت ډېر لوی دی. که دغه مهاجرین په خپل هغه لوی اجر پوهېدلی ورونو، د الله عز وجل د طرفه و مسلمانانو ته دا قسم زیری او بشارتونه خورا ډیر دي. پر نقلولو یې د مضمون د اوږدوالي څخه بیریږم. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه زیری یو وخت او بل وخت و مسلمانانو ته ورکول. کم وخت چې به د حج موسم راغلی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به د رسالت د تبلیغ او دعوت لپاره د خلقو په مابین کې ودرېدی، خو یوازې په جنت سره زیری نور کاوه، بلکې په پوره صراحت سره به ورته ویل ای خلقو لا اله الا الله ووایاست چې د الهي عذاب څخه خلاص شئ، او په دغه کلمه سره به د عربو پاچاهان شئ او عجم به مو اطاعت کوي، او که مړه سواست په جنت کې به پاچاهان یاست. دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و هغه اخرنی ډلې ته چې ابو طالب ته راغله په صراحت سره وویل زه د دوی څخه یوه جمله غواړم، دوی د هغه قبوله کې عرب به ورته تابع سي او د عجمو به پاچاهان وګرځي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه زیری او بشارات په پټه او پرده کې نه وه، بلکې لڅ او په ښکاره سره ویل کېده، لکه څرنګه چې مسلمانان په خبر وه دغه رنګه و کفارو ته هم ور معلوم وه، تر داسې اندازې چې اسود بن مطلب به د نورو قریشو سره ناست و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب کرام به ولیده، د پسخند پر قسم به وویل هغه دی د مځکې پاچاهان راغله، ژر ده چې د کسرا او قیصر پر پاچاهیو به کامیابه سي، بیا به شپیلکیان او چکچکې کړي. نو د دغه په مقابل کې چې په دنیا کې د روښانه مستقبل زیری ورکول کېده، د هغو امیدو سره چې په آخرت کې به پر جنت کامیابه کیږي، اصحاب کرامو دغه پرله پسې عذابونه چې پر دوی اورېدل او هغه مصائب چې د هره طرفه پر راګرځېدلي وه داسې بلل لکه د پسرلي اورید چې ډېر ژر به سره وپاشل سي. او پر دې سربیره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به همیشه د دوی ارواحونه په ایمان ورتغذیه کول، د دوی نفسونه به د قرآن او حکمت په تعلیم سره ورپاکول، په سالمه تربیه سره تربیه کول، د دوی ارواحونه یې ولوړو منزلو او د زړو پاکۍ ته رهنمایي کول، د اخلاقو صفایي، د مادیاتو څخه ازادي، د شهواتو سره د مقاومت لارې یې وښولې، د مځکې او آسمانو و رب ته یې نږدې کول، د جهل د تاریکیو څخه د معرفت و نور ته وروستل، د هزارو په مقابل کې صبر او د نفس مغلوبه کېدل وښول. نو ځکه د دوی په علم کې رسوخ، د الله عز وجل د رضا په لار کې فاني کېدل، شوق و جنت ته، حرص پر علم، فقه په دین کې، محاسبه بالنفس، غلبه پر عواطفو، تقید په صبر، هدوء او وقار زیات سو. اوس نو د مکې مکرمې د ژوند درېیمه مرحله، اوس چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بعثت او دعوت 10 کاله کېږي، او په دغه 10 کلو کې بیله او یا نفر بل څوک و اسلام ته نه دي داخل سوي. 10 کاله و قریشو ته دعوت او بلنه فقط او یا نفر مسلمانان دي، خو دغه او یا نفر بیله هغو مسلمانانو څخه و چې په حبشه کې دي. دغه او یا نفر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګري او کومکان په مکه مکرمه کې موجود دي،
خو دغه اویا نفره د قریشو په مقابل کې بېوسه او کمزوري دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فکر وکړي چې خپل دعوت تر مکه مکرمه د باندې وباسي، ځکه په مکه مکرمه کې په لسو کلو کې فقط دغه اویا نفرو او هغه نفر چې په حبشه کې اوسېږي ایمان راوړی دي. خاصتا د ابو طالب تر وفات وروسته پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قریشو د طرفه آزارونه او عذابونه هم ډیر شدید او سخت شو. تاسو خو هغه ټول آزارونه او عذابونه واورېده چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تیرېده، مگر پر دغه سربیره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ندی را رسولی قریشو آزار او تکلیف په مثل د هغه آزار چې پس له وفات د ابو طالب را رسولی دي. فکر وکړئ، هغه د مخنی ټول آزارونه او تکالیف د دغه آزار په مقابل کې چې پس له وفات د ابو طالب ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته رسیږي هیڅ و. پس له وفات د ابو طالب آزارو ولی او څنګه فرق وکړي؟ هغه داسې کوم وخت چې ابو طالب ژوندی و ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یوازې د قریشو مشرانو او سردارانو آزار ورسولای شوی، لکه ابو جهل، مطعم ابن عدي، عاص ابن وائل، ابو لهب، عتبه او داسې نور. بل مشرانو بل چا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر آزارولو جرأت او دلاوري نسوای کولای، مگر د ابو طالب تر وفات وروسته د مکه مکرمه له چګانو بی عقلانو او بی باکانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر آزارولو جرأت او دلاوري پیدا کړ. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر لارې تیرېدی هغه بے پدر او بے مادر چې هیڅ قدر او شرف به هم نه درلودي ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته به آزار ورکاوه، پر سر به خاورې ورپاشلې، پرېګ او خاورو به وشتي. دغه وخت نه د چا څخه بیره او نه د چا مراعات او احترام، ځکه هغه څوک چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ساتنه او د هغه څخه یې دفاع کول وفات شو، نو قسم قسم نوې آزارونه شروع شو. داسې نه پېښېده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دې پر لارې ځي او څوک دې بد ورته ونه وایي، سپکې خبرې دې ورته ونه کړي. په پخوا کې یوازې د قریشو مشران و چې آزار ورکاوه، مگر اوس کوچنیان او لچګان هم سپک او بد ویل کوي. څوک نسته چې د قوم د آزار څخه وساتي. کوم وخت چې دغه آزارونه او تکالیف ډیر زیات او شدید شو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا فیصله وکړه چې تر مکه مکرمه د باندې ووځي او په داسې چا پسې وګرځي چې هغه کومک وکړي. پس له فکره و دې نتیجې ته ورسېدی چې ودته هغه نږدې ښار طائف دی. نو یې د طائف د سفر فیصله وکړه چې هلته به د الله عز وجل ودین ته خلق را دعوت کړي. د بعثت په لسم کال او د شوال په میاشت کې چې د 619 میلادي کال د مئی آخري او د جون اولي ورځې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و طائف ته پیاده او پر څو رهیسو. طائف د مکه مکرمه څخه 80 میله لري دی. په دې سفر کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم آزاد شوی مریی زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ چې په عربي کې مولا ورته وایي ملګری وو. په لار کې چې به پر هر قبیله ورغله هغه به اسلام ته دعوت کړه، خو یوې قبیله هم دا د دعوت نه کوي قبول. کوم وخت چې طائف ته ورسېدی هلته د طائف په شروع کې د طائف د مشرانو څخه 3 نفره ناست وو چې نومونه دیالیل، مسعود او حبیب دي. 3 سره ورونه او د عمرو ابن عمیر الثقفي زامن و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اجازه وغوښته چې خبرې ورسره وکړي. هغه ولیده چې د مکه مکرمه د اشراف څخه او د عبد المطلب د اولاد څخه دی. شراغله ورته وای. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورسره کښینستی، د دین او اسلام خبرې ورته شروع کړې. قرآن مجید ورته تلاوت کړي. خو په آخر کې یو د هغو درو څخه ولاړ شو، ویل والله د کعبه پوښونه به څیرې کم خو پر تا به ایمان را نه وړم. د کفارو په عقیده د کعبه شریفې د پوښو څیرل او غورځول ډېره لوی ګناه وه. نو ویل دغه لوی ګناه به وکم
خو پر تا به ایمان را نه وړم. او هغه بل وویل الله جل جلاله بې له تا څخه بل څوک نه کوي پیدا چې راویلېږي. او دریم نفر وویل زه هیڅکله خبرې نه در سره کوم، ولې که ته رسول یې لکه څرنګه چې ته وایې نو ته ډېر خطرناکه یې، باید ستا جواب در نه کم. او که ته پر الله جل جلاله درواغ وایې نو ته د دې لایق نه یې چې خبرې در سره وکم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وویل چې تاسو اسلام نه کوي قبول، نو دغه حال در سره وساتئ، پرېږدئ چې زه د بل چا سره خبرې وکم. هغه وویل یا والله نه دې پرېږدو چې د بل چا سره هم خبرې وکړي، نه راضي دي چې دوی خبرې واوري او نه غواړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بل چا سره خبرې وکړي. نو دغه درې نفره تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مخه د طائف و داخل ته ولاړه. هلته کوچنیان، مریان او لچګان سره راټول کړه او دوه لینه یا قطاره ځینې جوړ کړه. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نن و طائف ته ورغلی، غواړي چې خلق د الله جل جلاله و دین ته دعوت کړي، د هلوکانو او بیباکانو هغه دوی ډلې په پسې سوې او په ډبرو یې ولي، او د ډبرو ویشتل یا وارونه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر پښو کوي، چې پښه پورته کې هم یې ولي، چې پښه کښېږدي هم یې ولي، تر داسې اندازې چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر مبارکو پښو وینې بهېدلې. او زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه په خپل ځان سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه ډبرو څخه ساتي. خو د زید رضی الله تعالی عنه سر هم څو ځایه مات شو او هغه هم په وینو لړلی و. ورونو ښه متوجه شئ، دا چې زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه په خپل جسم او ځان سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کفارو د ډبرو څخه ساتي، خپل ځان یې د هغه سپر ګرځولی و، تر داسې اندازې چې د سر هم څو ځایه زخمي کیږي او وینې ترې بهیږي. دا د مسلمان د حال نمونه ده. باید هر مسلمان د اسلامي دعوت د قائد ساتنه وکړي، که څه هم دغه ساتنه د حیات په قربانولو سره وي. اصحاب کرامو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره چې د اسلامي دعوت قائد وو دغسې کول. که نن ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زموږ په مابین کې نه دی موجود او موږ یې داسې دفاع نسو کولای لکه اصحاب کرامو چې کول، خدا دفاع پر یو بل قسم کېدلی سي. هغه دا چې موږ د اسلامي دعوت په لار کې عذابونه او تکالیف پر ځان درانه ونه بولو. موږ هم باید پر خپلو ځانو د دعوت په لار کې یو څه آزارونه او تکلیفونه قبول کو، نو به مو په دې ډول د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د آزارو په قبلولو کې حصه اخیستې وي. نو دا لازمه او ضروري ده چې هر چیرې او په هر وخت او زمان کې باید د اسلامي دعوت لپاره قیادتونه او مشران موجود وي چې په دعوت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلافت وکړي. او پر مسلمانانو دا لازمه ده چې دغه قائد پر شاوخوا مخلص عسكر او لشکر وګرځي، خپل مالونه او قوت تر هغه قربان کړي، لکه همدارنګه چې مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره کول. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه حال وو او دغه د ډبر وارونه و، دونه یې نه پرېښاوه چې له خلقو سره خبرې وکړي. چا دغه پوښتنه هم ځینې ونه کړه چې د څه شي دپاره راغلی، د مخه تر دې چې خلق پوه سي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د څه شي دپاره راغلی دی او څه وایي، د ده په ویشتلو یې شروع وکړه. دا د طائف د خلقو د طرفه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم استقبال و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې دا حال ولیدی چې چا د خبرو کولو اجازه هم ورنه کړه، نو ویل دلته فایده نشته. بیرته په هغه زخمي پښو او هغه د ستړیا په حالت کې د مکې مکرمې و طرف ته رهي سو او هغه سفها او بیباکان په پسې دي تر څو د طائف څخه ووتي او هلته په لار کې تر طائف 3 میله د باندې د انګورو یو باغ یا باغچه وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دغه باغ ته ور وګرځېدی. دلته نو هغه هلوکان
او بیاباکان ځینې وګرځېده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د انګورو د یوه تاک وسایې ته کښېنستی او دیواله ته یې تکیه وکړه. دلته نو هغه مشهوره دعا وویل کومه چې پر دې دلالت کوي چې زړه یې د درد او غم څخه ډک و او پر دې حسرت و چې یو نفر هم ایمان را نوړي او ویې ویل اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح به أمر الدنيا والآخرة من أن يتنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. يعني إلهي د خپل ضعف د حیلې د لږوالي او پر خلقو زما د سپکوالي شکایت درته کوم. یا ارحم الراحمین ته د ضعیفانو رب یې او زما رب یې و چاته مې پرېږدې و هغه لرې ته چې په تریو تندي راته ګوري او که د دښمن ته زما اختیار ورکړی دی که ته پر ما په قهر نه یې زما پروا نسته مګر ستا عافیت زما دپاره پراخه دی. ستا د مخ په هغه نور سره پناه غواړم چې تاریکۍ پر روښانه کیږي د دنیا او آخرت کارونه په اصلاح کیږي. پر ما ستا غضب مه نازلوې ستا قهر ما ته مه راولې. الهي تر هغو زارۍ درته کوم چې راضي کیږي او بې له تا څخه ما لره نه حول سته نه قوت. دعا کوي او دعا داسې دعا چې د زړه سوز پکښې و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خفه و چې اسلام ولې دغه د ضعف په حالت کې پاته دی. 10 کاله د دعوت تیر سوي دي بیا هم اسلام ضعیفه دی. په طایف کې هم د خبره چا وانه اورېده. دا باغ چې د ربیعه د زامنو و چې عتبه او شیبه نومېده چې دوی هم د قریشو د سردارانو څخه وه او دوی هم په دغه وخت کې د هلته په باغ کې موجود وه. عتبه او شیبه ولیده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر پښو وینې بهیږي. ستړي او ستومانه دی. زړه یې پرې وسوځل سو. دا هم د دوی قوم و ویل وږي به هم وي. دوی یو مری درلودی چې په دین نصراني او نوم یې عداس و. هغه خپل نصراني مری راوغوښتی ویل یا عداس دغه انګور و محمد ته وروړه. عداس انګور راواخیسته او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یې راوړه. عتبه او شیبه د لرې ورته ګوري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اول د عداس شکریه ادا کړه او بیا چې په خوراک شروع کول نو یې وویل بسم الله. د خوړلو د شروع په وخت کې بسم الله ویل د عربو عادت نو. عداس په تعجب کې سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل دغه خبره چې ستا څخه مې واورېده د دې ملک خلق دا جمله نه وایي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوه سو چې دا سړی په زړه کې یو څه لري. نو یې پوښتنه ځینې وکړه چې نوم دې څه دی؟ مری ویل عداس. ویل د کوم ځای او دین دې څه دی؟ مری ویل زه نصراني او د نینوا د اهل څخه یم. نینوا د عراق د موصل په ښار کې د یوه کلي نوم دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د هغه صالح سړي یونس ابن متا د وطن یې؟ عداس نور هم په تعجب کې سو ځکه عرب نینوا نه پیژني او دا سړی نینوا خو پیژني او تاریخ هم ور معلوم دی حتی یونس علیه السلام هم پیژني. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تول ته څوک یې چې یونس ابن متا هم پیژني؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وویل هغه زما ورور دی هغه نبی او زه هم نبی یم. عداس پوه سو چې د یو عادي او معمولي سړي سره خبرې نه کوي. عداس ور ولاړ سو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سر لاسونه او پښې ورموچوي. ورونو دلته وایي وشي ته متوجه سي
دا الهي تسلا ده چې الله عز وجل او خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورکوي. دا هغه پښې نه دي چې د طائف خلقو په ډبرو وشتلې او اوس هغه پښې یو بل انسان مچوي. عتبه او شیبه دلیل ورته ګوري. یو هغه بل ته وویل موږ خواړه ورولېږه او د ممرې را خراب کړي. عداس چې بیرته ودوی ته راغلی دوی ورته ویل ویحک څه درته پېښه سوه چې لاس او پښې دې ورمچول؟ عداس ویل یا سیدي په مځکه کې تر دغه سړي بهتر څوک نسته. په داسې شی خبر کړم چې بې له نبي بل څوک نه دی په خبر. عتبه او شیبه و عداس ته وویل محمد او د هغه خبرې پرېږده، والله ستا دین د محمد تر دین ښه او بهتر دی. دوی غوښته چې عداس هم د اسلام څخه لرې کړي. خیر، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مات او غمجن زړه د دغه باغ څخه د مکې مکرمې پر طرف رهي سو. کوم وخت چې قرن المنازل ته ورسېدی، قرن المنازل د یو ځای نوم دی، الله جل جلاله جبريل علیه السلام ورته راولېږي چې هغه پر غرو مقرره ملکه هم ورسره ملګرې وه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه امر او اجازه غوښته چې پر اهل مکه دوه غرونه سره راجفت کم او په مابین کې د مکې مکرمې خلق چختان کی. امام بخاری د حضرت عائشه رضی الله عنها څخه روایت کوي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه وکړه، ویل یا رسول الله ایا د احد تر ورځې بل سخت ورځ در باندې راغلی ده؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ستا د قوم یعنی عربو څخه هغه آزارونه را رسیدلي دي چې را رسیدلي دي او هغه سخت آزار چې د دوی څخه ما ته را رسیدلی دی هغه د عقبې په ورځ هغه چې ما خپل دین او رسالت پر ابن عبد یالیل عرض کړي او هغه زما د خوښې جواب را نه کړي او زه غمجن رهي سوم چې په ځان نه پوهېدم چې چیرې ځم. هغه وخت په ځان پوه سوم چې زه په قرن ثعالب کې وم. دغه قرن ثعالب ته اوس قرن منازل ویل کېږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې سر مې راپورته کړ، یوه اوریځ وه چې سایه را باندې کړې وه. ما چې اوریځې ته وکتل په هغه کې جبريل علیه السلام و او راږغ یې کړه، ویل الله عز وجل و تا ته ستا د قوم جواب واورېدی او هغه چې ستا سره یې وکړه ویلې ده. اوس الله عز وجل هغه پر غرو مقرره ملائکه تا ته را لېږلې ده چې څرنګه ستا د دوی په باره کې خوښه وي هغسې امر پر وکړه. او بیا نو هغه پر غرو مقرره ملائکه را غږ کړه. اول یې سلام راته ووایه او بیا یې راته وویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم زه دغه یم، څرنګه چې ستا خوښه وي امر کوه. که دې خوښه وي چې پر اهل مکه دوه غرونه جفت کم، جفت به کم. د دوه غرو څخه مقصد یو د ابي قبیس غر وو او بل د هغه پر برابري غر دی چې قعیقعان ورته ویل کېږي او مکه مکرمه د دغه دوه غرو په مابین کې پرته ده. نو ملک وویل که ستا خوښه وي د مکې خلق به ټوله د دغه دوه غرو په مابین کې کښېکاږم چې ختان به کم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل بلکې امید لرم چې الله عز وجل د دوی د نسل څخه داسې څوک راوباسي چې د یوه الله عز وجل عبادت کوي او هیڅ شریک نه ورته نیسي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه جواب کې د ده لوړ شخصیت ځلیږي چې پر خپل امت یې څونه رحمت او شفقت درلودی. محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رؤوف او رحیم، پر خپل امت څونه مهربانه وو، نه غوښته چې امت یې په الهي عذاب سره هلاک سي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زړه په دغه الهي نصرت سره چې لوړ د اسمانو څخه ورته راغلی مطمئن سو او بیا نو د مکې مکرمې پر طرف رهي سو تر څو چې وادي نخله ته ورسېدی او هلته څو ورځې تېرې کړې. په وادي نخله کې دوه ځایه دي چې د استوګنې وړ او لایق وه، چې یوه ته سیل کبیر ویل کېږي او بل ته الزیمه ویل کېږي. خو موږ ته دا معلومات نشته چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په کوم ځای کې اوسېدی. په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دلته اوسېدی، الله عز وجل د پیرانانو یوه ډله ورته راولېږل چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه قرآن مجید واوري. او دغه د پیرانانو واقعه الله عز وجل په قرآن کریم کې دوه ځایه ذکر کړې ده.
الله عزوجل د سورة الاحقاف په 19 10 او 11 نمبر آیاتو کې فرمایي وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. یعنی یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم هغه وخت یاد ک کوم چې موږ تاسو د پیرانانو یو ټولۍ در وګرځول یعنی در ترام وستل چې قران مجید ته غوږ نیوي. کوم وخت چې دوی دغه د قران اوریدلو ته حاضر سو دوی په خپل منځ کې سره وویل چپ سي. کوم وخت چې د قران مجید تلاوت پای ته ورسېدی بل خپل قوم ته په داسې حال کې وګرځید چې خپل قوم یې د عذاب څخه بیراوه. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. دوی وویل ایز مش قومه بشک مش داسې یو کتاب واورېدی چې وروسته تر موسی علیه السلام نازل شوی دی په داسې حال کې چې د پخوانیو کتابو تصدیق کوونکی دی چې حق دین او سمې لارې ته لارښوونه کوي. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. إذ مش قومه ده هغه چا خبره قبول کوي چې د الله وتعالى ته مبولي او پر هغه ایمان راوړي چې الله به تاسو ته ستاسو ګناهونه در وبخشي او تاسو به د دردناک عذاب څخه خلاص کړي. همدارنګه د سورة الجن اولنی 15 آیات په دغه باره کې نازل شوي دي چې پیرانانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه قرآن مجید واورېدی. الله عز وجل فرمایي قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. يعني اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم دوی ته وایي چې ماته وحی راغلی چې بېشکه زما د قرآن مجید ویل د پیرانانو یوې ډلې واورېده. کوم وخت چې دوی هغه خپل نور قوم ته ورغله ورته ویل بېشکه موږ په فصاحت او بلاغت کې یو عجیب قرآن واورېدی یهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. داسې قرآن چې حق او ایمان ته لارښوونه کوي نو موږ پر هغه قرآن ایمان راوړي او پس له نن څخه به بل هیڅوک د خپل رب سره شریک نکو. وانه تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا. او بشکه چې زموږ د رب شان ډیر لوړ او لوی دی الله عز وجل نشذ لري نه اولاد لکه څنګه چې د انسانانو او پیرانانو کفار او مشرکان داسې وایي. محترم ورونو قصه خدا سوا کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طائف څخه په هغه شکل سره راووتی چې نه څوک مسلمان سو او نه چا د صلی الله علیه و آله وسلم دعوت او خبرې واورېدې نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شک وتلو ډیر خفه غمجن او نا امید وو چې ولې داسې پیښ شو. د اسلام او دعوت کار ولې مخته نه ځي؟ الله عز وجل دا اراده وکړه چې دغه غم او پریشانی پر خپل حبیب محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم سپکي چې ته مخه پکېږه که انسانان ایمان نه راوړي هغه دي پیرانان ایمان راوړي. او د آیاتو د تلاوت څخه دا معلومه او روښانه ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه پیرانانو پراتګ او د قرآن مجید په اوریدلو او د هغو په ایمان راوړلو نو خبر بلکې الله عز وجل د وحی په واسطه په دغه حال خبر کوي. او د پیرانانو دراتک قصه چې ولې پیرانان دلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغله داسې و. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر بعثت د مخه پیرانان و اسمان ته ورنږدې کېده او د ملائکو خبرو ته یې غوږ نیوي او د ملائکو ځینې خبرې به اورېدلې. ملائکو به په خپل مابین کې ځینې الهي امرونه سره بیانول. مثلا ویل به چې الله عز وجل امر کړی دی چې وفلانی ته دې زوی ورکول سي یا د فلانی رزق دې کم یا زیات سي. پیرانانو به دا خبرې اورېدلې او بیا به دغه خبرې د جادوګرانو او کوډګرانو په واسطه په خلقو کې نشرولې
همدغه سبب و چې همیشه به کوډګران او جادوګران پر خلقو او د هغو پر عقیدو مسلط و. لکه څرنګه چې دغه موضوع په حدیث شریف کې هم ذکر شوی ده چې جن به یو د بل پر اوږو سپرېده او د اسمان و خبرو ته به غوږ نیوي، خو د وحی او قرآن مجید په نزول سره دغه لار پر پیرانانو بنده سوه. د اسمان د طرفه به پیرانان د غوږ نیولو په وخت کې په اور سره وشتل کېده. الله عزوجل د سورة الجن په 8 او 9 نمبر آیاتو کې فرمایي: وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. پیرانان وای بېشکه موږ د ملائکو د خبرو د اوریدلو د پاره اسمان ته نږدې سو، ومولیده چې اسمان په سختو چوکیدارانو ملائکو ډک سوی وو او په سوځونکو ستورو ډک وو. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. او بېشکه د مخه تر لیږلو د دغه پیغمبر موږ د خبرو د اوریدلو د پاره د کښېنستلو په ځایو کې کښېنستلو، او هر هغه څوک چې اوس اوریدل غواړي د خپل ځان د پاره به سوځونکې لمبه په انتظار کې وویني. یعنی اوس چې موږ اسمان ته ورنږدې سوو نو هلته مو ولیده چې ډېرې سختې جنګي پیرې درېدلې دي چې هیڅ یو شیطان هم نه پرېږدي چې غیبي او آسماني خبرې واوري، او هر هغه شیطان چې د اوریدلو اراده ولري پر هغه اور اوریږي. او تر دې د مخه دونه سختي او ساتنه نه وه. کوم وخت چې دغه د غوږ نیولو لار پر پیرانانو بنده سوه نو هغه مشرانو یې امر وکړي چې ولاړ سئ په مځکه کې وګرځئ، وګورئ چې څه پېښه ده. خامخا یو شی پېښ سوی دی چې زموږ د اوریدلو لار بنده ده. نو د پیرانانو یوه ډله دلته تېرېده او ویلیده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قرآن مجید وایي، نو پر راټول سو او غوږ یې ورته ونیوی او بیا خپل قوم ته ولاړه دغه حال او خپل اسلام یې ورته ووایه لکه د مخه آیاتو په ترجمه کې چې درته وویل سو. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د پیرانانو راتګ او د قرآن مجید اوریدل یو وار نه دي پېښ شوي، بلکې په وروسته کې نور هم څو واره پېښ شوي دي. یو وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر مکې مکرمې د باندې د عبادت کولو د پاره ووتی او عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ورسره ملګری و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ته وویل ته دلته کښېنه او ترڅو زه درته ونه وایم ته د دغه ځای څخه مه شوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لږ ګوښه ولاړی او عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه یې د دغه ځای څخه څارنه او مراقبت کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هلته لرې پر لمانځه ودرېدی او قرآن مجید په لوړ آواز وایي. په دغه وخت کې د پیرانانو یوه ډله ورته راغله. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه هلته ناست دی او ورته ګوري. دی وایي چې داسې خلک مې ولیده چې سرونه یې تیره او اوږده اوږده وه. زه پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وبېرېدم او ور ولاړ سوم، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اشاره راته وکړه چې کښېنه. زه هم کښېنستم او دوی پر راټول دي. نور هم پسې ډېرېدل، دونه ډېر سوه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه پکښې معلومېدی. الله عز وجل فرمایي: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. یعنی کوم وخت چې د الله بنده محمد صلی الله علیه و آله وسلم مانځه ته ودرېدی چې دغه الله یې باله، نږدې وه چې دغه پیرانان د ډېره ازدحامه پر ده سر پر سر سره لوېده. قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا. اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم دوی ته ووایه په تحقیق زه د خپل رب عبادت کوم او د الله سره بل هیڅوک نه شریکوم. پیرانانو ایمان راوړي او مسلمانان سو. پیرانان ولې کفار وه؟ جن یا پیرانان ډېر بې عقلان دي، عقل یې دونه نه دی لکه د انسان. ویل کېږي چې د پیرانانو هغه ډېر ذکي او هوښیار دونه عقل لري لکه د انسانانو کوچنی هلک. عقلونه یې د کوچنیانو دي، ذکاوت او هوښیاري نه لري. صرف ابلیس علیه اللعنه په دوی کې هوښیار او ذکي دی.
او هغه دوی د لارې واړول. هغه به ورته ویل چې د الله عز وجل سره د نور الهه او عبادت هم کوي. مشرکان یې ځینې جوړ کړ، خو کوم وخت چې په حق خبر سو ایمان یې راوړ. الله عز وجل د دوی قول راته بیانوي او فرمایي وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا. او پیرانانو خپل قوم ته وویل چې بېشکه زموږ ناپوه ابلیس پر الله لوی او د حق لري خبرې کولې. او چې بیا پیرانانو ته وویل سوه چې تاسې ولې د هغه خبرې منلې، دوی وایي وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. او بشک موږ دا ګمان کاوه چې هیڅ کله به انسانان او پیرانان پر الله دروغ نه وایي. څرنګه چې پیرانان کم عقل دي، دا خیال یې نه کاوه چې پر الله عز وجل دې څوک دروغ وایي. او د ابلیس علیه اللعنه خبره یې ومنل. کوم وخت چې دوی ته وویل سوه چې د الله جل جلاله سره نور الهه هم شته، دوی د هغه خپلې کم عقلي په سبب دا خبره ومنل. او دغه پیرانانو د کفارو او کوډګرانو سره د هغو په ځینو کارو کې مرسته او کومک کاوه، او کوډګرانو هم د دوی څخه کومک غوښتی. الله عز وجل فرمایي وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. او بشک چوه ډیر سړي د انسانانو چې پناه یې غوښته د پیرانانو په سړیو، نو دغو انسانانو د دغو پیرانانو سرکشي نور هم ورزیاته کړه. د جن او د هغو د کارو په متعلق ډیر آیاتونه سته. مقصد دا چې په دغه وخت کې د قرآن مجید په اوریدلو ډیرو پیرانانو ایمان راوړي او مسلمانان شو. پیرانان وایي وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. او بشکه کوم وخت چې موږ د قرآن مجید هدایت او لارښوونې واورېدې، موږ پر هغه ایمان راوړي. او بیا وایي وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. او بشکه زموږ څخه ځینې مسلمانان دي او زموږ څخه ځینې د حق لارې څخه په کفر سره اوښتي دي. کوم وخت چې دغه پیرانانو ایمان راوړي، نو یې په خپل قوم کې په دعوت سره شروع وکړ. اوس نو که څه هم په انسانانو کې اسلام لږ و، مګر په جن کې نشریږي او پیرانان و اسلام ته داخليږي. دا هم د الله عز وجل اراده و چې پر خپل محبوب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه غم او پریشانی کم او لشکی. ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د انسانانو د اسلام راوړلو څخه تقریبا نا امید شوی و، مګر په جن کې اسلام نشر شو. چې دا ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته اشاره و چې ته مغمجن کېږه، که انسانان نوي دغه دي پیرانان ایمان راوړي. او حقیقتا هم اسلام په جن کې نشریدي. دا د الله عز وجل پر خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم رحمت و چې هغه غم پر سپک کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې به د یو چا د مسلمانېدو دپاره هر څه کوشش وکړي، هغو به رداوه. لکه د مکې مکرمې قریش او بیا تر هغو وروسته اهل طایف. طبعا په دغسې حال کې پس له څه وخته و انسان ته ناامیدي پیدا کېږي. 10 کاله د دعوت کېږي، مګر په مکه مکرمه کې تر 80 نفره زیات مسلمانان نسته. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غمجن و او د دې څخه یې بیره وه چې د دعوت په کار کې زما د طرفه کومه کوتاهي نه وي سوې. نو ځکه الله جل جلاله دغه غم پر خپل حبیب سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم سپک. او په حق سره دغه واقعه او حادثه د سرور کائنات رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پاره نصرت وو چې د غیب څخه ورته راغلی. اوس نو په دغه نصرت او دغه زیل سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه هغه د غم او ناامیدي تورې ورځي کوم چې د طائف د سفر څخه د سره ملګری وې استسوي. او برته د مکه مکرمه د تګ عزم او قصد وکړي چې هلته به په نوي شوق او کوشش پر خلق اسلام ارزوم او الهي رسالت به خلق ته رسوم. دلته نو زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه ورته یا رسول الله څنګه بیرته قریش ته ورځې او هغه ته وایستل؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل یا زید، الله عز وجل دغه مشکلات او تکالیف څخه د خلاصېدو لار پیدا کوي.
او الله عز وجل د خپل دین ناصر او د خپل نبی کامیاب کوونکی دی. اوس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مکه مکرمه ته نږدې سو. خدا خوف ورسره دی که چیرې مکه مکرمه ته داخل سي او هلته چې هر څوک وغواړي وده ته آزار ورکړي ورکولی سي او د ده صلی الله علیه و آله وسلم د دفاع دپاره څوک نسته. د څه وخت دپاره په غار حرا کې کښېنستی او بیا یې د خزاعه د قبیلې یو نفر و اخنس ابن شریق ته ورولېږي چې د هغه څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دپاره جوار وغواړي. د جوار تفصیل خو مو مخکې درته کړی دی. جوار یعنی پناه او ساتنه. او دا جوار به هغه چا غوښتي چې قوم به یې نه درلودی، ضعیفه او بې کسبه و، نو به د یوه قوي نفر څخه جوار وغوښتي او بیا به د هغه په ساتنه کې ژوند کاوه. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حصه به ان شاء الله تعالی په راتلونکي کې واورئ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.